د ایمان نه بل غټ شی دی د اور دپاره زه خپل ایمان نه خرابوم کړی خو دا مې ایمان دی چې کله د خدمت خبره راشي انشاءالله تاسو په شا کېږم نه که دا سر مې پکې ځي نه به په شا کېږم په ایماندارۍ به کوو او چې انشاءالله تعالی چې په دې دا کیمسای دا تسلی ساته چې دنه بروسته کیږي نه انشاءالله नारे 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 भुट्टो जिंदा है भुट्टो जिंदा है भुट्टो زمونږ مشر دهشتګردۍ شکار شوله او هغې په هغه ډکه جلسه کې شهیده کړله ورونو د هغې په مناسبت یوازې د پاکستان پیپلز پارټۍ د ورکر په حیثیت نه بلکې د دې وطن د دې قوم په هر فرد باندې د هغې په یاد کې تعزیت او دا برسي فرض جوړیږي چې هغه د یوازې د پاکستان نه بلکې بین الاقوامي لیډره چې بار خلک یې وسم د هغې چې کم دی نو هغه تعریف او ستاینه د هغې د خدماتو او د هغې د قابلیت کوي هغه د چا لور وه او د هغې تربیت چا کړی و چې هغه په ټوله دنیا کې منلی شوی سړی و پیپل پارټي د غریبي طبقې د کسان د مزدور د نوجوان د دې طبقو پارټي ده او عمر له چې د دې پارټۍ حکومت راغلی دی نو دې طبقو له ترجیح ورکړې ده په دې 27 دسمبر باندې زمونږه قاعده محترمه بېنظیر بټو صاحبه شهیده کړې شوه هغې حکومتي ریاستي جبر د هغې د شکار شوه عزتمندو څنګه چې مقررین ووې محترمه بېنظیر بټو یو بادره ښځه وه هغه یو لیډره وه هغه د هغه سړي لور وه د قائد عوام د شهید ذوالفقار علي بټو لور وه هغه ټولې دنیا له چیلنج ورکړی د پاکستان کې د غریب دپاره د مزدور دپاره د کسان دپاره د غریبي طبقې دپاره هغه د دې دپاره خپل سر ورکو دا نن چې څومره خلک راغونډ شوی دی دا د هغه احتجاج په شکل کې راغونډ شوی دی چې دغه ظالمانو د دې ملک سره یو ظلم کړی دی او یو بهترین لیډر نه محرومه کړی دی خو هغه د یو منشور د یو سوچ او د یو فلسفې خاونده وه او بټو صاحب چې کومه سوچ کومه نظریه او کومه فلسفه خلکو ته پیش کړې وه نو دا بالکل د اسلام مطابق وه تاسو په تعداد کې ډېر دا خلک د باندې کم او ظلم بیا هم په تاسو باندې کېږي وروڼو هغه د پاکستان پیپلز پارټۍ بنیاد په دې ملک کې کېښو او تر دې پورې لاړ وروڼو چې خپل ځان یې پکې شهید کړو خو هغه امیر ته او هغه سرمایهدارو ته او هغه جاګیردارو ته جوګله شو وروڼو د هغه نه پاس په دې ملک کې مارشالله ولګېده هغه مارشالله چې کومه مارشالله کې بچا د پاکستان پیپلز پارټۍ نوم نشو اخیستی خو په هغه وخت کې هم په دې پارټۍ کې داسې کارکنانو په دې پارټۍ کې داسې ورکرانو چې په ځان باندې تیلونه اړولي دي په ځان باندې اور لګولی دی شمره ښکلی ګل دې د وحدت قتل کو د جمهوریت دشمنه تا جمهوریت قتل کو د بېنظیر په مرګ د ټول انسانیت قتل کو دا د یو ستوری د وفاق د علامت قتل کو په زنانه د لاس اوچت که بې غیرت قاتله ما به دې نه کم د تمام انسانیت قاتله اوس هم ضرورت دغه جذبې دی د پی ټي آی والا تاسو ته په ټول ملک کې دا شی ډېر اسان کړی دی خو په شرط دی چې موږ د حق خبرې مرسته وکړو موږ یو بل سره وګاه کته کړو موږ اتفاق وکړو نو په ټول ملک کې انشاءالله تاسو ته دا خبره تر ډېره اسانه شوې ده احمد باچا وګټله د پاکستان پیپل پارټۍ بچي وګټله ګورې احمد باچا وګټله که ستاسو ممبر یو که نه ستاسو ویل چیرمن یو که نه دا انشاءالله زه به تاسو ته د دې احساس نه در کوم دوستانو که نه وي شو کولی او دا درته په ایماندارۍ به درته وایم
کار مې نشو کولی خدمت مې نشو کولی په دغه ځکه چې دغه اکټ کې صوبې کله ولا سر یو خواته وکړي کله ولا سر بل خواته وکړي واپس په راشم به د عوامو له چې بی دا شی چې خدمت مې نشو کولی واپس په دغه اوده به پرېږدم او ستاسو سره شامل شم چې بیا څوک ودروئ چې څوک دغه کوئ زه به درنه مخکې به تاسو راپسې د خیر دا مې عهد کړی دی که زموږ ممبر یو کنی انشاءالله د دې ولسو خدمت به کېږي د خیره انشاءالله او ډېر په ښه طریقه به کېږي د خیره سره او ډېر په شفاف او شفاف به کېږي د خیره سره انشاءالله دا مې ایمان دی ایمان ګورئ د ایمان نه بل غټ شی دی د اور دپاره زه خپل ایمان نه خرابوم ګورئ خو دا مې ایمان دی چې کله د خدمت خبره راشي انشاءالله تاسو په شا کېږم نه که دا سر مې پکې ځي نه په شا کېږم که دې خاورې سره ظلم کېږي نه په شا کېږم دوست او یو ګلو یو نورو او څنګه چې ګل خپله خوشبويي په هر ځای کې خورئ او نور دغه چې کوم رڼا چې کوم دا ته په ګوتو نشي پټولی دوستانو ته په ګوتو که زه هغه په دا که ډېر هم څه وویم او الحمدلله زموږ د پیرو پارټۍ ما خو ورته وویل زموږ د پیرو پارټۍ تاریخ ته چې کله بوټي دا اوبه ورکوې که نه دي اوبه د پیرو پارټۍ چې کوم بوټی چې کوم دی هغې کې د اینې اوبه پرتې دي د اینې پرته ده نور به هغوی څونه دغه په لاړ شي خو بهرحال بدقسمتي زموږ دی چې زموږ لوکل لیډرشپ کې د کمی بې شی که هغه ټیک ټاک شو قسم په خدای که دې پارټۍ ته د چا پلان هم ټینګ شي دا د حقیقت خبره کوم ګورئ بل افسوس راشي سړی خفه شي چې د مشرانو کردار څه و د پیرو پاکستان د پیرو پارټۍ د مرکزي کردار څه او زموږ د لوکل لیډرشپ بیا کردار صحیح 14 کاله زموږ د مشرې بېنظیر بیبي شهیدې د برځۍ په شکل کې دلته راغونډ شوي وو په هغې باندې م ښه پوره بحث وشو او انشاءالله تعالی خبرې خو ډېرې زیاتې وشوې زه صرف د خپل علاقې د خپل ضلعې د حده پورې دا خبره کوم چې انشاءالله تعالی دلته م همیشه پاکستان پیپلز پارټۍ له همیشه ملګرتیا کړې ده دا یې چې کوم د پاکستان پیپلز پارټۍ زموږ د مشرانو چې کوم زموږ دپاره د دې خاورې دپاره د ملک دپاره د دې غریب ولس دپاره چې کومه قربانیانې ورکړي دي زما په خیال هم ستاسو نه سپټ پناه نه ده خدای په بدله کې شکر الحمدلله زموږ دې ملکن چې د پاکستان پیپلز پارټۍ دپاره څه کړي دي نو هغه هم د چا نه سپټ پناه خبره عزتمندونه ده دا زما د باندې پوره یقین دی چې انشاءالله تعالی چې را روان ځل به بیا پاکستان پیپلز پارټۍ باندې به بیا تاسو اعتماد کوئ تاسو به په موږ اعتماد کوئ زموږ ملګرتیا به کوئ او زه درته حلفن دا خبره کوم چې زه زما ملګري زما د ورکران زما د مشران حلفن درته دا خبره کوم چې څومره پورې ژوندي وو نو انشاءالله تعالی چې د دې قوم ښه په ایماندارۍ خدمت کړی ښه په ایماندارۍ به یې کوو او چې انشاءالله تعالی چې په دې دا کې هم صحیح دا تسلي ساتي چې دنه به وروسته کېږو نه انشاءالله تعالی Ghazali Institute of Medical Sciences Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa Medical Faculty, Higher Education Regulatory Authority और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं। फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, फार्मेसी, कार्डियोलॉजी, पैथोलॉजी, सर्जिकल, डायलिसिस, डेंटल और हेल्थ में मेडिकल डिप्लोमा। 5 साल डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, BS इंस्टीट्यूट एंड इमरजेंसी केयर, BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BS एनेस्थीसिया, BS कार्डियोलॉजी, BS रेडियोलॉजी। BS सर्जिकल, BS डायलिसिस, BS डेंटल। 2 साला LHV कोर्स,
कैटेगरी बी मेडिकल स्टोर लाइसेंस पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से मंजूर शुदा। गजाली इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा मेडिकल फैकल्टी, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड इदारा दाखिले जारी हैं। मजीद मालूमात के लिए न्यू अरबाब कॉलोनी, आबदरा चौक, यूनिवर्सिटी रोड, पेशावर। राब्ता नंबर 0915851972, 0343990447।